د نور احمد په اړه د راشد خان جالبه کیسه را سره واورئ، وروسته پرې خبرې کوو. بس بسنتی ته خبرې کوې څه خبرې کوم خو تا غلطه کړې. نور الحق چې ده که نه خبرې بندې کړو. نور کیسه درته وکړم. او نور نه و او نبي مونږ بزنس کلاس ته نوتو ښه او ده ته سره مه کوه لرې شه د بزنس غواړي د کوچ غږ درته کوي نو نبي ورته پروت غږ درته کوي نجونې تنډ او دی مونږ سره راغی ښه زه هم نه وتم رش ډېرو نبي هم نه وته کوچ غږ درته او کوي دی اوس ولاړ دی مونږ نه هېر شو ده زه هم پرېښودم او په خندانه ورته بیا هغه وکړه. بله دوستانو ویډیو هم سره ولیدله. بیا هم راشد خان چې د نور احمد په اړه باندې ویلي دي په هغه وخت کې چې کله دوی الوتکې ته ځي د مسافرو د انتظار خونې نه، نو هلته ګڼه ډېره زیاته وي، خلک ډېر زیات وي. نو په دغه وخت کې راشد خان دوی محمد نبي دوی نشي تېرېدلی د رش نه او د خلکو ګڼې ګوڼې نه، خو بیا هم هغوی دواړه ځي او دی ترې هېرېږي. نو بېرته کله دوی تر یو حده پورې ځي نو بېرته دی پرې له شانه غږ کوي چې نو زه مو یې پرېښودمه. هغه هم په ډېر جالب انداز سره چې کله کله نو دغه هم د ملګرو ترمنځ دغسې جالبې خاطرې هم مخکې راځي، ځینې دغسې نادرې جملې مخکې راځي چې هغه د خندا وړ اوسي. نو د نور احمد دا جمله هم چې ده جالبه وه. په اړه باندې ستاسو نظر څه دی؟ په کمنټ کې راسره شریک کړئ.